سلامونه خوږو دوستانو، یو ځل بیا درته ULD ټیچر یوټیوب چینل ته د یوې نوې ویډیو سره ښه راغلاست وایم. خوږو دوستانو، نن غواړم تاسو ته یوه ډېره مهمه او میخانیکي ویډیو جوړه کړم. هغه د دې په باره کې چې موږ او تاسو کولی شو چې خپل ایمیل ته لکه د واتساپ، فیسبوک او ټویټر په ډول عکسونه ورباند کړو، خپل عکس ورباند کړو پروفایل ته، او که نه شو کولی. ډېری اورېدونکي او ډېری ملګري د دې خبرې پوښتنه کوي. بلکل موږ تاسو کولی شو، شاید تاسو زیاتره لیدلي هم وي، نو دا چې څه ډول موږ کولی شو چې خپل د ایمیل پروفایل ته خپل عکس ورباند کړو یا بل عکس ورباند کړو. نو راځئ په ویډیو باندې درته فایل کوم، خو مخکې له څخه چې ویډیو باندې درته فایل وکړم، خوږو دوستانو، که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړی نه وي، په ډېر ښه مهربانۍ سره تاسو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او راځئ په ویډیو باندې فایل کوو. خوږو دوستانو، تاسو به لومړی راشئ، لکه د تېرو ویډیوګانو په ډول خپل جیمیل به دلته راخلاص کړئ. ډېر په لنډه طریقه غواړم درته وښیم. جیمیل به دلته راخلاص کړئ تاسو لومړی. وبخښئ خوږو دوستانو. کله مو چې خپل جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړه، نو تاسو به په د پاس سر باندې کوم حرف چې دی، حرف ستاسو د پروفایل د ستاسو د نوم اولنی حرف چې کوم دی، خو تاسو وګورئ په د سر باندې دلته ای راغلې ده، دا ستاسو د نوم اولنی حرف دی. نو کوم وخت چې تاسو عکس خپل ایمیل ته نه یې ورباند کړی، نو تاسو ته دلته حرف ښیي. که چېرته تاسو خپل عکس ورباند کړئ، نو انشاءالله وروسته به تاسو ته وښیم، په دغه ځای باندې به تاسو ته خپل عکس درښایي. تاسو به راشئ، په دې باندې کلیک وکړئ، په دې پروفایل باندې، او دلته راشئ، په دې مینیج یور ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به ووهئ مینیج یور ګوګل اکاونټ. د دغه ځایه کله چې تاسو دغه صفحه راښکاره شي، نو تاسو به دلته راشئ، په اسانۍ سره به تاسو پرسنل انفو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به ووهئ او دلته به خوږو دوستانو تاسو ښکته راکوز شئ او په دې بیسیک انفو باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیسیک انفو، او دلته تاسو ګورئ خپله د کمرې علامه دلته پروفایل ته ورکړل شوې ده. نو دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته ستاسو څخه غوښتنه کوي سیټ پروفایل پوړو، سیټ پروفایل پوړو. نو دلته به خوږو دوستانو تاسو په سیټ پروفایل پوړو باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته وایي ټیک فوټو، آیا تاسو اوس غواړئ چې اوس فلحال یو عکس واخلئ او بیا ایمیل ته ورباند کړئ، او که نه تاسو غواړئ چې په ټلیفون کې ستاسو سره یو تیار عکس در سره دی، هغه تاسو خپل د ایمیل پروفایل ته ورباند کړئ. نو زه راځم په د چوز فوټو باندې کلیک کوم. زه غواړم چې ما سره تیار هلته په ټلیفون کې راسره دی، هغه یو عکس ورباند کړم. زه تاسو په چوز یور فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته به لږ منتظر شئ. دلته اوس تاسو کولی شئ چې ستاسو د ټلیفون څخه کوم ستاسو د خوښې عکس چې دی، هغه تاسو راواخلئ، په باندې کلیک وکړئ. مثال زه ته یو ستاسو لپاره انتخابومه، دغه د پاڼې عکس دی، ما ورته انتخاب کړ، او دلته به په اکسپټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې اوس زه کلیک کوم درته. ګورئ خوږو دوستانو، تاسو هلته لاندې پروفایل پیکچر ته تاسو منتظر اوسئ، هغه به انشاءالله خپله د عکس ته واوړي. منتظر پاتې کېږو. وګورئ خوږو دوستانو، زموږ د پروفایل د پیکچر چې دی هغه بدل شو. مخکې ورسره ای لیکل شوي، او اوس وګورئ تاسو د پاس سر باندې تاسو وګورئ هلته هم بدل شوی دی پاڼې ته. اوس راځم مخکینی کوم ځای چې ما تاسو ته ښودلو چې هلته به هم بدلېږي، اوس به هغه ته هم ورشو. مثال تاسو ته وګورئ خوږو دوستانو، تاسو به د سر باندې وګورئ، مخکې دلته ای لیکل شوي وه، اوس همغه د پاڼې عکس دلته هم راغلی دی. خوږو دوستانو، ویډیو په همدغه ځای بس ده، نور یې نه اوږدوو تر څو تاسو رانه ستړي نه شئ. نو که مو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو په مهربانۍ سره ULD ټیچر یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ د همدا ډول نورو ویډیوګانو لپاره. د اوس لپاره د خدای په امان، الله مو مل شه.